سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسو په ټوله ته روغ او جوړ یې. زه مسردار ولیاریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد ځایه یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې د طریقه د دوهم څنګه څنګه کولی شو یو چاته د زنګ کولو په وخت کې خپل موبایل نمبر هیډ کو. یعنې ملګرو دا معموله خبره ده کله چې موږ یو چاته زنګ کوو هغه ته زموږ نمبر ښکاري، یعنې پلانکي نفر ماته زنګ کړی. مثال په توګه کله چې موږ یو چاته زنګ کوو که چیرې زموږ نمبر هغې سره کانټیکټ کې سوي وي نو زموږ نمبر او نوم دواړه یو سره ښکاري. کله چې موږ هغه نفر ته زنګ وکړو نو هغه نفر ته زموږ نمبر او نوم دواړه ښکاري چې پلانکي نفر ماته زنګ وکړو. او که چیرې په کانټیکټ کې زموږ نمبر نه وي سره سیف او موږ هغه نفر ته بخښنې سره زنګ وکړو نو هغه ته تنها زموږ نمبر شو کېږي. خو موږ څنګه کولی شو یو نفر ته زنګ وکړو زموږ نمبر او یا هم نوم ورته ښکاره سي، خاص یو فیک نمبر لکه مثال په توګه یو یا هم 222 یا هم داسې یو بل نمبر فیک نمبر ورته ښکاره سي. خو زموږ کومه نمبر چې خپل نمبر اصلي نمبر مو د هغه نمبر ورته ښکاره نسی. نو په دې باره کې د ګروپ کې یو ملګري پوښتنه کړې چې دا طریقه ما ته راوښیي چې ما ډېر زیات ضروري پکار ده. ما هم ملګرو سرچ وکړو په 2 طریقو کې مې دا درته زده کړي، یو هم د کوډ په وسیله دا طریقه کېږي، یو هم خپل موبایل سټینګ کې ده. د انډرایډ موبایلونو کې ملګرو دا سټینګ موجود ده. دا ملګرو په هر موبایل کې دا سټینګ موجود نه وي، خو تاسې زه کومه طریقه درښیم دا طریقه کې یو د کوډ په وسیله ده یو هم د سټینګ لاره ده. که چېرې ستاسو موبایل کې د سټینګ لارې ونه سو نو بیا د کوډ لارې امتحان کوي، او که د کوډ لارې ونه سو نو سټینګ لارې امتحان کوي. انشاءالله خامخا په یو کې نه یو کې کېږي. نو خبرې نه اوږدو زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو که چېرته تر اوسه پورې تاسو اول ځل د ټیکنیکل احمد ځایه یوټیوب چینل ګورئ زموږ چینل همدا اوس سره سبسکرایب کړئ، خوا کې د بیل آیکن وهئ. که ویډیو مو خوښ سوی ویډیو ورسره لایک کړئ او ویډیو مخکې ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو زموږ کوم چینل چې دا نور هم پر مخ لاړ سي. اوس نو زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو چې موږ څنګه کولی شو یو چاته زنګ کولو وخت کې خپل نمبر بند کړو. نو له موږ سره اوسېږئ. زما سره چې کوم موبایل د ملګرو د A02 موبایل دا کوم چې خپل موبایل ماته مخامخ ایښی دا کوم باندې سکرین ریکارډ کوم هغه څنګه G7 فریم ده. په G7 فریم کې دا سټینګ موجود نه و، خو دا کوم A02 موبایل مې سره واخیسته په هغې موبایل کې سټینګ موجود و، دا د موبایل د فون هیډ کول. نو تاسې که چېرې خپل موبایل کې دا سټینګ نه موجود نو بیا تاسو د کوډ لارې دا طریقه وکړئ. لومړی به زه تاسو سره خپل موبایل سکرین ریکارډ چلان کړم او بیا به تاسو ته باقي مانده طریقه درته وښیم. لومړی به زه سکرین ریکارډ چلان کړم. ښه نو ملګرو دا د ما سکرین ریکارډینګ چلان کړ. لومړی به تاسې ملګرو دا کوم چې د فون یا هم ډیل بډ چې دا ملګرو دا ډیل بډ باندې به تاسو یو کلیک واخئ. نو کله مو چې ډیل بډ را خلاص کړو نو ملګرو نو دا پاس کوم چې 3 ډاټ آپشنونه دا 3 ډاټ ته ملګرو دا 3 ډاټ به وهئ او دلته یو آپشن درکړي سیټینګز. نو په دغه سیټینګز به کلیک وکړئ. نو کله مو سیټینګ وهو لاندې اخري برخه کې یو آپشن دا سپلیمنټري سرویس. نو سپلیمنټري سرویس باندې باید تاسو یو کلیک واخئ. کله مو چې دلته واخیستم دلته موږ ته څنګه یو سیټینګ راښکاره کړي، د یو څه وخت نیسي لوډینګ کوي، هغې وروسته موږ ته یو بل سیټینګ راښکاره کوي شو کالر آیډي. نو په دغه اولني سیټینګ شو کالر آیډي باندې موږ باید کلیک واخو. کله ما شو کالر آیډي وهو نو ملګرو دا د 3 آپشنه موږ ته راښکاره کېږي. لومړی آپشن چې د نیټورک ډیفالټ ده، دوهم هایډ نمبر ده، دریم څنګه ده شو نمبر ده. لومړی نیټورک ډیفالټ دا ملګرو په دې وسیله موږ کولی شو چاته زنګ وکړو نو زموږ نمبر به ورته شو کېږي. بل کله هایډ نمبر کله چې په دې باندې موږ کلیک وکړو ملګرو نو زموږ نمبر به څنګه سي هغه نمبر ته نه شو کېږي، د هایډ نمبر سي ووهو. نو اوس زه کله چاته یو زنګ وهم نو زنګ په وهلو وخت کې هغه نمبر ته زما نمبر نه شو کېږي. که غوښتله ملګرو طریقه بېرته غیر فعاله کړي بیا هم دغه ډیل بټ ته به راسئ، 3 ډاټه به ووهئ او سیټینګ برخې ته به راسئ. بیا ورته لیکلی سپلیمنټري سرویس. نو په دغه سپلیمنټري سرویس باندې به تاسو کلیک واخئ. نو دلته تاسو لیکلی دي شو کالر آیډي. نو په همدغه شو کالر آیډي باندې به کلیک واخئ. نیټورک ډیفالټ او شو نمبر په دغه دواړه کې زموږ نمبر بیرته ښکاره کېږي. نو زه هم دا ته نیټورک ډیفالټ انتخابوم. نو دا هم د موبایل د سیټینګ لارې زموږ نمبر بندول سو چاته د زنګ کولو په وخت کې.
اکو غوښتله ملګرو چې د کوډ لارې زده کړئ نو بیا به تاسې 2 هشت ووهئ 1 به ووهئ بیا به هش ووهئ او بیا به خپل نمبر پکې ووهئ. صحیح ده دا د خپل نمبر وهمه. کله مو چې دا ووهه نو بیا تاسې ډایرکټ زنګ وکړئ. انشاءالله کله چې دغه کوډ ووهه او خپل نمبر مو په اخر کې ووهه او اوکې مو کړو نو ستاسې کله هغه نه پته زنګ وکړئ نو ستاسو نمبر به ورته نه شو کېږي. نو په همدغو 2 طریقو موږ کولی شو خپل د زنګ کولو وخت کې خپل موبایل نمبر پټ کړو. ملګرو مخکې له خدای په امانۍ نه دې طریقې یو څو رازونه تاسو ته وایم چې دا طریقه په کوم وخت کې کار کوي. ملګرو تاسې باید څلور ټکو ته خامخا پام وي چې وروسته دا غلطي په ما روان چې دا طریقې کار ونه کړو. لومړی طریقه چې ټکی دا ده چې د دې طریقې کار کولو. لومړی ملګرو دا ده که چیرې دا طریقه په ټول هېواد کې بند نه وي. البته که چیرې موږ په داخل د افغانستان کې یو نمبر ته زنګ ووهو غواړو چې خپل نمبر ورنه پټ کړو نو که چیرې زموږ په هېواد کې دې طریقې ته اجازه وي نو بیا خامخا تاسې کولی شئ. لومړی شرط دا ده. دوهم شرط ملګرو دا ده چې د یو مخصوص شبکې لخوا نه بند شئ. مثال په توګه زموږ کوم هېواد کې کورنۍ شبکې د MTN اتصالات روشن د یوې شبکې لخوا نو شاید دغه څنګه دا طریقه بنده شوې چې دا طریقې څخه زموږ مشتریان د ګټه وانخلي. دوهم شرط دا سو. او درېیم شرط ملګرو دا ده که چیرې موږ یو نفر ته زنګ ووهو شاید اور په جیټ یعنې موږ څخه پیسې غوښتنه وکړي. کله چې موږ هغوی ته پیسې تحویل کړو بیا هغې د بعد موږ کولی شو د دې طریقې څخه کار واخلو. او څلورم ټکی دا چې خامخا شاید ټولو کورنیو شبکو کې دا طریقه کار وکړي. نو دا څلور ټکو ته ملګرو ستاسو خامخا پام وي چې وروسته بیا دا غلطي په ما روان نه وړي چې دې طریقې کار ونه کړو. نو هیله چې ویډیو مو خوښي او شی مو ته زده کړي. که غواړئ ملګرو ټکنالوژي په اړه که داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیوګانې وګورئ زموږ چینل همداوس سره سبسکرایب کړئ خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ. که چېرته تاسې هم داسې د کمپیوټر یا هم موبایل نه هغه څه چې ټکنالوژي په مربوط یې مشکل پکې لرئ او نشئ حل کولی نو موږ سره ارتباط ونیسئ. انشاءالله موږ تاسو ته یو داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو د امکان په صورت کې جوړوو ستاسو کوم مشکل چې ده هغه به حل کېږي. نو تر بیا پورې چې تاسو ته داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو چمتو کوم اپلود یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسیږئ.